دا نفی اثبات گئی نو نفی اثبات دا په دو شیانو مشتمل و. اوله حصہ د دې ولا نفی و او دویمه حصہ د دې چې دی هغه اثبات و. لا نفی و او الا الله چې دی دا اثبات و. اوس په دغې لا سره چې دا سالک وی لا نشته دی نشته دی نو په دې لا سره به د خپل باطن نه څه شی نفي کوي او د خپل قلب ته به متوجه شي. نو دی به څه شی د خپل قلب نه نفي کوي؟ نو وویل چې دوه شیان دي، آفاق دی او څه شی دي؟ انفس. لا نشته نو کلمې د لا سره به د خپل قلب ته دی متوجه وي، هم به د خپل قلب نه اول آفاق نفي کوي. نشته لا نشته چې د ده دا د باطن تعلق د آفاقو نه راقطه شي او دا راقطه کیږي. دا خو د اولیاو توره ده، دا نه په اثبات د سالکانو دپاره دا یو توره ده د اولیاء کرامو.